برېښنایي پیژندپاڼې چې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د ترلاسه کولو پروسه چټکه شوې د میدان وردګ ولایت احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې د جغتو ولسوالۍ د لرېوالي او د خلکو د غوښتنو پر بنسټ یې په یاده ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز پرانیست. جغتو د ولسوالۍ سپین ږیري او علما راغلي وو. بیا دوی دا غوښتنه کوله چې د موږ ولسوالۍ ډیره لرې ده، بیخیان تقریبا د غزني سره سرحد لري او لرې پرتې سیمې خو بیا بیخي لرې دي. دوی داسې غوښتنه کوله د علماو او قومي خلکو چې موږ ته باید عمل ته یو سایټ منظور سي. بیا دا خبره موږ د ملي احصایې د رهبرۍ سره شریکه کړه، هغو دا شفقت وکړه چې همدغه سایټ یې راکړه او دا مو انشاءالله په جغتو کې دا نن پرون ورځ یې یو څه کار کړی و او نن ورځ یې انشاءالله کارونه بیخي عادي دي. د دغه ریاست مسؤلین زیاتوي هڅه کوي چې ولسونو ته د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه په ټولو ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه فعال کړي. نو کوشش کوو انشاءالله چې دغه کاغذي تذکرې مطلق په برقي تذکرو بدلې کړو، نو بیا به انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې هم دغه برقي تذکرې او موږ د خلکو ته یو انشاءالله که موږ ته یو څه وخت راکړي او موږ امکاناتو ته په کتو باندې که نه انشاءالله موږ کوشش کوو چې نورو ولسوالیو ته هم همدا لړۍ وغځوو. د میدان وردګو احصایې او معلومات ریاست مسؤلین وایي چې روان کال یې د سید آباد او مرکز میدان ښار برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونو کې څه کم 18,900 برېښنایي او څه د پاسه 10,000 کاغذي او مصنع پیژندپاڼې ویشلې دي.